علی دوستانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال یم چې نن بیا هم تاسو په خدمت کې یم. بله السلام علیکم. بله السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه استاد محترم شایسته کړی؟ تاسو شایسته ژوند څه دی؟ قربان شم استاد عبدالحنان مومن یم، اړیکه مې د کندهار نه نیولې ده. مهرباني حنان ورور. استاد یو دوې پوښتنې لرم. ښه. نو هیله ده چې د حل لارې ورته ولټوي. مهرباني. ماته جواب راکړي. حتما. استاد زه چې خپله په سترګو باندې معذوره یم. ښه. نو چې کله مې یو څوک زیر کې بیا دغه د لاس غوښې دغه په غاښم، یعنې د خپل لاس په غاښم ښه په دې تکلیف باندې ډېر اخته یم چې خدای داسې چې هغه په مقابل کس باندې مې وس نه رسېږي نه، نو په دې خاطر باندې خپل لاس په غاښم. نو زه باید څه وکړم؟ او بله پوښتنه دا ده چې مثلا یو څوک مثلا زیري ماته یو څوک ماته خبرې کوي، ماته ډېر ټینګ درد راځي. څنګه مثلا یو څوک مثلا ماته داسې یو څو داسې بیکاره خبرې وکړي، ما ټینګ درد ورته راسي چې اوس مثلا یې ورحمله کړي دي وایي نه، خو کله چې هغه ساعت چې بیا هم چې دغه نفر په خپل زړه کې اچولی وایي، دومره مینه مې ورسره پیدا شي. دغسې کومه مسله په دې وروستیو وختو کې پېښه سوې ده، کولی شې لږې قصه وکړئ، ځکه چې کېدای شي موږ بیا ورته ورسېږو هغه اصلي مسلې ته چې کېدای شي مسله په داسې وخت راغلی چې مثلا یو کس ته مې په هغه وخت کې چې مثلا ټینګ زیر کړی وم، بیا مې ورحمله کړه که نه، خو بالاخره زما ورته دغه کیسه تقریبا یو څو سره دوام درلودی. خو بیا کله چې داسې یو څه وخت تېر شو، پر هغه ځای باندې ناست وم داسې یو ساعت دوه ساعته، بیا وروسته ورغلم ورته مې بخښنې وغوښته چې بخښه کوه، که څومره ملامت وم هغه و، خو بیا ما بخښنې وغوښتل. دغه داسې استاد زغملی نه شم. دغه خلک عادي خلک دي که لږ ګستاخ دي؟ یعنې دغه خلک چې تا عادي خلک دي. کله د کور انسانان مې هم دغسې یو څه په عذابوي نه، هغه ځینې وایي چې خدای لیدلی او داسې پر دا خبرې باندې ماته بیا ډېره سخته غوسه راځي. ته خپله د دې معذوریت په اړه څه نظر لرې؟ د سترګو په سترګو نه لیدل یعنې څه؟ د تا ژوند یعنې څه؟ د تا نقش او ونډه په دې چاپېریال یا په دې ژوند کې یعنې څه؟ په دې اړه دې کله فکر کړی، کله د کوم بالاخره کوم هغه ته رسېدلی، کوم منطق ته رسېدلی چې دا څه ډول ژوند دی؟ یعنې بالاخره ته څه وایې د ځان په اړه؟ د تعریف څه ده؟ خلک خو وایي چې خدای لیدلی همداسې کړی، ته څه وایې؟ زه خو بیا دا وایم استاد محترم چې دا د خدای کار نه، ځکه نه ځکه دا د یو بنده په لاس کې نه دي چې سړی یا د ځانه واخلي یا د ځان ایسته کړي. په دې خاطر باندې زه وایم چې دا ټول انسانان خدای پاک پیدا کړي یو رقم دي، خو اما دلته بیا دغه څه خبره چې څوک سترګې لري څوک یې نه لري، ځکه دا د خدای پاک ورکړی ده. په دې خاطر باندې صحیح، یعنې په ټوله کې غواړې چې د خشم یا د غصې تابع دې وکړي چې بالاخره دا څنګه کوی سو حل کړو. بلې وه استاد محترم. او بل دغه چې مثلا زه دغه خپل لاس په غاښ نه کړم په دې خاطر باندې، او ډېر وخت ما دغه ملګري وایي چې ته بیخي حوصله هم نه لرې، ما ساعت څو خبره وکړي ته بیا دغه رقم یې دا تنها لاس ته آسیب ضرر برسه که نور بدن دیم مثلا یا خالی لاس باندې یو څو عمر مخکې لاس بیا وروسته دغه د رسته لاس ګوته شوه که نه، دغه مې په غاښولې. ښه، تاسو ویلې چې بیخي باره تک تور شو. تاسو ویلې چې دوه پوښتنې لرئ، همدغه یوه مسله وه که دواړه وسولې؟ اوس خو دغه دوې پوښتنې وې استاد محترم چې مثلا دغه چې کله مثلا یو څوک مثلا ما په عذابوي، مثلا کار لري، زه بیا د خپل لاس په غاښ کوم، او بله دا خبره چې څوک ماته کله مثلا داسې بیکاره خبرې کوي، نو بیا په هغه وخت کې ماته غوسه راځي. دغه دوې پوښتنې وې. مننه ورور، ژوندی اوسې حنان ورور، سلامت اوسې، ژوندی اوسې. دوستانو، حنان ورور له قندهاره زنګ وهلی و او د خپلې غوسې او خلکو سره د رابطې او په ټوله کې له خلکو سره د قناعت ورکولو او ورته نور مسایلو په اړه بحث درلود. دوسته وروره، اول خو باید یادونه وکړم چې هغه څه چې ته ستونزه ورسره لري، معذوریت لري، معیوبیت لري، معلولیت لري، قطعا یې د خپل ژوند عیب او نیمګړتیا ونه ګڼې. دا هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې نن سبا ډېرو معیوبینو او معلولینو دا مسله ثابته کړې ده چې معلولیت او معیوبیت د ژوند او د پرمختګ مانع او خنډ نه ده. قطعا برعکس زموږ ارواپوهانو له نظره هغه افراد او هغه اشخاص چې معیوبیت لري، معلولیت لري، هغوی تر نورو هغو مثلا تر موږ ډیر انرژي لري، ډیر فوکس کوي سي، ډیر تمرکز کوي سي، ډیر مکس کوي سي، او په خپلو اهدافو او په بریاو کې تر موږ جوړو ډیر بریالي، ډیر چټک او ډیر نیکمرغه دي. دا یو. دویم مسله دا چې ورور، هر خشم، هر غوسه، هر په اصطلاح ناراحتي یو علت لري. زه فکر کوم چې ستا ویرې، ستا خښمونه، ستا غوسې، ستا ناقرارۍ هم دغه علت لري او یو ډار د پشت کوي چې ګڼې خدای لیدلی همداسې کړی، یا مثلا دا ګوري دا هغه د عامو خلکو بې مفهومه، بې معنا او بې مورده قضاوتونه او په اصطلاح په ټوله کې پیش داورۍ دي چې تا په اړه یې کوي. تاسو له پیدایښت نه مخکې
د پیدایښت په وخت کې یا په د خپل زیږون په وخت کې په ماشومتوب کې هیڅ ګناه او خطا نه وکړي چې تاسو خدای په هغه خطا او ګناه معذور او معلوله کی، بل خدای پاک په خطا او په ګناه او په دې شانو انسانان نه معذور کوي. خدای پاک ډیر مهربانه ده. خدای پاک په کراتو او مراتو انسان ته فرصت ورکوي دوی راسي او توبه وباسي او بیرته خپل انساني اصلي اصولي ژوند ته وربګرځي. زما په نظر دغه منطق هم که دوی کاری ښه نه ده او که ته باور لرې ښه نه ده. دویم مسله چې ده ډېره جدي ده، هغه د تا حساسیتونه دي ورور. ګوره ورور، ته حساس یې، ته په حساسیت اخلي. حتی زه احساس کوم چې یو ډول کېدای سي حسادت حتی ولرې، یعنې رخه ولرې. د نورو خلکو لاسونه وینې چې جوړ دي، د نورو خلکو سترګې وینې چې جوړې دي، د نورو خلکو اړیکې وینې چې جوړې دي، د نورو خلکو مینې ګورې چې جوړې دي، د نورو خلکو پښې ګورې چې جوړې دي. د تا سترګه محدودیت لري، معیوبیت لري، نو یو ډول حسادت احساس کوي او دغه حسادت د نورو خلکو ښه او بد دواړه په تا بد لګي. دغه حساسیت او دغه حسادت دواړه که لمنځه یوسه او که نه خوا مه بدوه چې ما دا خبره یادونه وکړم. بله مورد چې ډېر مهم ده، ډېر جدي ده، یو بل کار وکړو. په ټوله کې محیط بدل که او په کلي ډول او په فرعي ډول په محیط کې څو مسلې بدل که. اول کار دې بدل که. چیرته کار کوي، له چا سره اوسې، له چا سره ګرځې، له چا سره د بود و باش ده، له چا سره کینې او له چا سره پاڅېږي. یو ژوند دې او د ژوند سبک دې بدل که. ګوره، ته دې ته دنیا ته نه راغلی چې خلکو ته قناعت ورکې، خلک پوه کې، خلک هوښیار کې، خلک خوشحاله کې، خلک د تایید کې چې بله ته صحیح یې حنان رور، ته سم یې، ته نه یې معیوب. دوستان دې بدل که، اطرافیان دې بدل که، چاپېریال دې که یې نسې بدلولی ویې منه، قبول که او په اصطلاح هغه سه جوړ جاړی وکړه، سازګاره سه. بل مورد چې ډېر مهمه ده، ډېر جدي ده، هغه دا ده چې هغه څه چې زما په نظر د تا د اولویتونو، د تا د اهدافو او د تا له ارزښتونو سره ټکر کوي، اصلا یې جدي مه ګڼه. مثلا ته یو کس یې، درس وایې، مکتب وایې، کار کوې، ژوند کوې، روزګار کوې، هر څه کوې، دا ډېره مهمه ده چې ته څه کوې. دا ډېره مهمه نه ده چې ته خلک د تا په چارچاپېر کې څه کوي او څه نه کوي. زه نه پوهېږم چې څومره امکان لري چې ورزش وکړي، څومره امکان لري چې غصې دې په ورزش کمې کړي. معمولا انسانان نه یوازې دا چې له ډېرې بېوزلۍ او له ډېرې ډنګرۍ او له ډېرو نه خوړو هم کله کله غوسه کوي او کله کله له ډېرو ښو خوړو هم غوسه کوي. زه په دې باور یم چې که انسانان ښه خواړه وخوري، ښه انرژي واخلي او بیا ورزش ونه کړي او دغه خواړه او دغه ضایع د انرژي ضایع او تصفیه نه کړي، دغه په یو ډول د انسان د غوسې او د خستګۍ او د زلګۍ او د کسالت سبب او علت ګرځي. بل مورد چې زما په نظر مهمه ده، یو لنډ یو سپک حمام، په سړو اوبو د لاس مینځل، یو ګیلاس سړې اوبه چیکل، برعکس حساب کول، په چمن کې، په اوبو کې او په ریګ یا په خاوره کې په پښې بله ګرځېدل یو مدت د خپل اروایي ارامۍ لپاره، دا ځینې موارد دي چې تا سره کومک کولی شي. او په ټوله کې که کوشش وکړې او وکولی شي چې هغه څه چې تا ته ویل کېږي نادیده یې ونیسې. مثلا زه یو سوال له تا نه وکړم، دا اوس دستي تا ته یو څوک کنځا کوي او تا باندې ډېره بده لګېږي او شاټ کېږي، غوسه کېږي او ډېر ناقراره کېږي او غواړې چې په دې خولې یو بوکس وی او غاښونه یې ټول پرې راتویې کړې. زه اوس له تا نه یو پوښتنه کوم چې آیا دغه غوسه دی، کېدای شي دغه خبره چې دغه کس درته وکړه، یا دغه کنځله یا دغه کنځا یا دغه توهین او تحقیر او تهدید او سپکاوی چې تا د دغه کس وکړه، آیا دغه 6 ساعته وروسته تا ته ارزښت لري؟ آیا دغه توهین به 6 ورځې بعد هم تا ته مهم وي؟ آیا دغه توهین به 6 اونۍ وروسته تاسو ته مهم وي؟ آیا دغه تهدید، دغه توهین به 6 میاشتې وروسته تاسو ته مهم وي؟ آیا دغه تهدید او دغه توهین به تاسو ته 6 کاله وروسته مهم وي؟ زه په دې باور لرم چې ته به راته ووایې حنان ورور چې نه، نو که یو څه 6 ساعته وروسته خپل ارزښت له لاسه ورکړي، همدا اوس یې بې ارزښته کړه. که یو څه 6 اونۍ وروسته ارزښت له خپل لاسه ورکړي، همدا اوس یې بې ارزښته کړه، بې مورده یې کړه، لرې یې کړه، نادیده یې ونیسه. اصلا فکر مې ورته کوه. دغه څو مورده که رعایت کړې، زه باور لرم چې ستونزه به دې پخپله حل شي.